در جهان برای رشد استفاده می شود. افغانها از تکنولوژی جدید چی می خواهند؟ آزاد جرگی تا ستړي مشه. السلام علیکم. نن مو جرګه پر معلوماتي او مخابراتي ټکنالوژي ده چې په زیاتېدونکي ډول د انسانانو د ژوندانه برخه ګرځي. خو څنګه برخه او د څه لپاره؟ همین موضوع را با شما حاضرین در تالار رادیو تلویزیون ملی افغانستان و مهمانانی که همه رابطه بسیار نزدیک با موضوع دارند بررسی میکنیم. پوهانیار عبدالرزاق وحیدی در مخابرات و معلوماتی تکنولوژی وزیر، نسیمه نیازی عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات در ولسی جرګه، شبانه منصوری در معلوماتی شبکه ښځې په تکنولوژی کې یوه بنسټواله، جاوید همدرد رئیس اتحادیه تکنولوژیستان افغانستان او زموږ کوربه داوود جنبشم. بسیار تشکر. ډیره مننه. به قطار چهارم میریم. زینب نوری از ولایت بامیان نخستین سوال مطرح میکنند. بفرمایید. تکنولوژی جدید چی هست؟ از تعریفش شروع کنیم. وزیر صاحب بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بازم خیر مقدم عرض میکنم خدمت تمامی حضار و همچنان بینندگان و مخاطبینی که از طریق صفحه تلویزیون و همچنان شبکه یوتیوب یا اینترنت ما را مشاهده میکنن. تکنولوژی جدید در واقع اگر ما به یک برهه‌ای از زمان بریم، یک وقتی مشکلات بسیار زیادی برای ثبت معلومات وجود داشت. اکثریت معلومات در کاغذها بود و از زمانی که چیپ ها و عناصر که در الکترونیک رشد کردن و تانستن که تکنولوژی جدید را در عرصه وارد کنن، شروع کردن به ذخیره معلومات به شکل دیجیتالی و الکترونیکی. بعد از این مرحله در واقع پیشرفت بسیار چشمگیری صورت گرفت تا حجم زیادی از معلومات را در حافظه های کوچکتر و کوچکتر ثبت کنند و امروز ما به جای رسیدیم که معلوماتی از قبیل صدا، از قبیل تصاویر، از طریق سیستم های بسیار ریز و خرد در داخل کامپیوترها جابجا شده و ما تانستیم از کامپیوترها به سوپر کامپیوترها برسیم. این تکنولوژی جدید در واقع در تمام عرصه ها انقلاب را به وجود آورده. ما شاهد تحولات بسیار زیاد مخصوصا در قسمت مدیا شدیم، در قسمت تعلیم و تربیت، در قسمت صحت، در قسمت ارتباطات و کامیونیکیشن و در سایر بخش ها هم شما روزمره شاهد این تحول هستند. در افغانستان تشکر. افغانستان اگر اجازهتان باشه مشخص روش صحبت میکنیم. به صورت کل فهمیدن حاضرین و همچنان شنونده ها و بیننده ها که تکنولوژی جدید چه هست، ولی ای که در افغانستان چگونه از او استفاده میشه بعدا به او میپردازیم. همدرد صاحب تاسو څه زیاتوي نوې تکنولوژي څه ډول لومړیتوبونه باید سي؟ مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ټولو په تالار کې حاضرینو ته درنو میلمنو ته سلام په وړاندې کولو سره در جواب خانم زینب نوری در مجموع تعریف تکنولوژی، تکنولوژی عبارت از وسایل و خدمات است که یک جزء بسیار عمده از سیر تکاملی جوامع بشری و انسان است و به خاطر سهولت و سهل ساختن زندگی در بخش‌های مختلف با استفاده از علم و ساینس، وسایل را که علم و ساینس به وجود آورده برای سهل ساختن زندگی انسان‌ها تکنولوژی گفته میشه. در چارچوب عمومی تکنولوژی شاخه بسیار عمده‌اش تکنولوژی معلومات است، ارتباطات، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی. این اگر بسیار مختصر و فشرده بگوییم، وقتی که شما از علم و تکنیک برای دسترسی به معلومات و سهل ساختن دسترسی به معلومات، نشر معلومات، حفظ معلومات و استفاده از معلومات برای سیر تکاملی جامعه بشری استفاده میکنین، این تکنولوژی معلوماتی میگن. همدرد صاحب کله چې دا اصطلاح کارو ځینو سره فورا فیسبوک ډیر عام دی، دغه ذهن ته ورځي، یوازې خو دغه نه دی. بله نه، معلوماتی تکنولوژی یا مخابرات ډیر یو وسیع ساحه ده. فیسبوک یا توییتر یا یوټیوب چې په افغانستان کې ماشاءالله استفاده نسبتا ډیره ده، دا فقط یو ډیر وړوکی برخه ده او دې ته ټولنیز رسنۍ وایي.
په همدغه باندې به انشاءالله زه امید لرم چې بحث وکړو چې موږ ولې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ نه یو ډیر سطحي تعریف لرو یا د معلوماتي ټکنالوژۍ نه ولې په ډیر سطحي او په ابتدایي شکل سره استفاده کوو، ولې عمق د دې ته او هغه ارزښتونه چې ټکنالوژۍ د انساني بشري پرمختګ دپاره هغه آسانوي ولې هغو ته لاسرسی نه لري. ډیره مننه خانم منصوری. به نظر شما یک شبکه مشخص برای قشر مشخص فعال هستین، بگوین که نقش این شبکه ها برای و تکنولوژی جدید در زندگی زنها که شما اونجا مصروف هستین چی هست و چی تغییری را در افغانستان ایجاد کرده؟ بسیار خوب، تشکر. باز هم سلام خدمت تمام مهمانان و حاضرین در تالار و بیننده های محترم برنامه. تک وومن افغانستان یا شبکه زنان در تکنولوژی معلوماتی، شبکه زنان افغان در تکنولوژی معلوماتی کوشش کرده که امی سواد دیجیتالی را اول در افغانستان بین خانما از هر قشر که هستن با تمام تحصیلات که دارن امی خود علم و یا هم معلومات ابتدایی را در مورد سواد دیجیتالی اول بین خانم‌ها واضح بسازه. مثلا تنها تکنولوژی را گفته نمیتونیم که فیسبوک است، توییتر است یا بر دیگه بس سطوح بالا که استفاده میشه. اول خود امی سواد دیجیتالی که چی است؟ مثلا تنها استفاده خود موبایل شامل تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی میشه و خود موبایل که است در تمام طبقات در بین تمام اقشار استفاده میشه، نه تنها در افغانستان. عام نیست. خب نه تنها به سطح افغانستان بلکه به سطح دنیا. زمانی که شما رجوع میکنین به تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی، اینجا یک جندر گپ یا یک خلای جندر به وجود می آید، یعنی جنسی به وجود می آید، جنسیت که خانم‌ها که هستن زیادتر از خود استفاده تکنولوژی دورتر هستن نظر به خود امو فرهنگ و اینای کشورها که می باشه و یا هم از خود تنها از استفاده مثلا موبایل و یا دیگر وسایل تکنولوژی دور هستن. از او خاطر ما کوشش کردیم که چون به سطح جهان در این بخش کار میشه، در افغانستان هم یک شبکه ساخته شده، اول یک پلتفرم باشه که در اوجه خود موضوع خانم‌ها و تکنولوژی را مورد بحث قرار بده. یک بخش دیگه سوال من این است که اول بگوین که تنها خانم‌های باسواد در نظر دارین و دومی که تا حال چی کردین برشان، چی فعالیت‌های انجام؟ تشکر، بسیار خوب اشاره کردین. قسمی که من گفتم تنها خانم‌های باسواد ما در نظر نداریم، بلکه خانم‌هایی که اونا سواد ندارن و تنها در خانه هستن، چطور اونا از تکنولوژی استفاده کنه؟ حداقل اونا دسترسی به موبایل داشته باشن یا چطور میتونن از موبایل به خاطر تحصیل استفاده کنن و یا هم اونایی که در خانه هستن و کدام حرفی ندارن و اونا اگر میخواین به کدام تجارت رو بیارن و یا ای که چطور میتونه تنها استفاده مثلا اینترنت، تنها استفاده مثلا یوتیوب اینا رو کمک میکنه که یک حرفه را بیاموزن. مثلا بسیار آسانش چطور بتونن که خیاطی بیاموزن و بتونن از این طریق با استفاده از تکنولوژی به سوی یک تجارت رو بیارن. و این کار از طریق اینترنت تنها انجام میدین و یا مثلا شبکه‌های رسانه‌های سنتی مثل تلویزیون از او هم استفاده میکنین؟ تشکر. چون شبکه ما نو تاسیس است، تا حال ما کوشش کردیم که تنها با مو بعضی از نشستا و اینا که می باشه از اون طریق و تنها از طریق اینترنت و اینا این موضوعات به گوش اما شنوندای خود برسانیم، ولی در پلان داریم که از طریق آگاهی ها و از طریق بعضی از اول ریسرچ ها اینا صورت بگیره و از طریق بعضی از دادخواهی ها و آگاهی ما بتونیم که از طریق رادیو ها که آسان ترینش به او طبقات از طریق رادیو میشه که معلومات اینا رو برسانیم. در پلان داریم که از طریق رادیو و تلویزیون اینا هم معلومات برسانیم. تشکر. لنورستان ولایت مصطفی راغله دریم کتر کې د دوی پوښتنه ورو. زما سوال دغه د ټکنالوژي په ځینو ولایتونو کې وصله نه ده لکه د نورستان دا ولې ځینې ولایتونو ته نه ده غځېدلې. راځئ مېرمن نیازۍ نه به دا پوښتنه وکړو ولې په افغانستان کې تاسو د ولسي جرګې له دریځه او د خپل کمیسیون له دریځه نظر ورکړئ چې یو ډول توپیر د خپرېدو پکې شته. دوی په نورستان کې بیخي نشته. په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني څو کاله مخکې داسې وړاندیز کړی و او اټکل یې کړی و چې افغانستان به په ډېر نږدې وخت کې د ټکنالوژۍ له نظره هم په یو هب باندې بدل شي. بسم الله الرحمن الرحیم.
دغه مسایل دي چې موږ ټوله پر دې باندې بار بار بحث کړي چې په جهان کې د مخابراتي سیستم د کلونو د مخه په نړۍ کې شته، خو افغانستان د موقت انتقالي دورې را په دې خوا د دې دورې د تلیفون یعنی د تلیفون خاوند سوی دی. مخکې تر هغې موږ تاسې د تلیفون سیستمونه یا د مخابرې وې نه، تلیفونونو سیستمونه نه و، تلویزیونونه و نه، مثلا هغه کمپیوټر و انټرنیټ و دغه نور وسایلو نه و، د دې خاوندان سوي وو. او افغانستان کې نسبت ټولو مسایلو ته که موږ وایو چې د افغانستان ټول سیمې د اقتصاد د پلوه یو د بل ولایت سره مساوي دي که نه، نسو ویلی چې مساوي دي، خو یو پروګرام چې په ټوله افغانستان کې شته او هغه افغانستان شموله سوی دی، هغه زموږ دغه عصري تکنالوژي یا د مخابراتي خدمتونه دي چې دا تقریبا افغانستان شموله سوي دي په هره ساحه کې د افغانستان. یعنی که نوري فایبر نه وي د دې په ولایت کې حتما د سټلایټ د لارې په موبایل کې یو خبره دوی وکړه چې زموږ په ولایت کې نسته، شاید تلیفون یي، شاید انتنونه یي، شاید هلته ټاورونه یي. دا چې فایبر نوري یو القوي شبکه ده، هغه په مرور د زمان حتی زموږ ولایتونه هم زیاتره تر پوښښه د ناامنۍ نه دي، زیاتره په پروسه پکښې روانه ده، وصل سوې نه ده. خو هغه یو وخت و زمان ته شاید هغه وزیر صاحب پر هغه باندې بحث وکړي، هغه وخت و زمان ته ضرورت لري. خو مخابراتي سیستمونه مو تقریبا په افغانستان کې افغانستان شموله سوي دي. یوه خبره ده مخکې تر دې چې په یو مملکت کې د یو شي فرهنګ حاکم سي، همیشه په هغه ملک کې په پیشرفته ملکونو کې چې یو تکنالوژي حاکمه سي هلته یې فرهنګ موجود وي. بدبختانه په افغانستان کې اولین ځل و چې هلته زیاتره فرهنګ د عصري خدمتونو لکه موبایل و انټرنیټ و فیسبوک و ټویټر و د دې مسایلو زیاتره فرهنګ په افغانستان کې حاکم نه و، مګر دا یو وارې حاکمه سوه. او اوس هم د افغانستان په زیاترو سیمو کې سته، هم انټرنیټ سته، هم کمپیوټر څخه استفاده کیږي، هم موبایل څخه استفاده کیږي. دا چې د کونړ واقعا د کونړ کې نورستان کې په نورستان کې چې دوی موږ ته ووایي چې آیا د موبایل استعمال نسته که د فایبر نوري موبایل شاید انتنونه ولري، دا چې تاسې وویلې چې هلته د مخابراتي سیستم نسته، تاسې یو معلومات وکړئ شاید مخابراتي سیستم اوسي، موبایل شاید اوسي، او یا فایبر نوري یا د کمپنیانو څخه یوه کمپنۍ یا بعضې مسایل نور. هغه مورد کې ستاسې سوال نیم کله و، زه دقیق معلومات نسم درکولی، خو دا ویلی سم چې افغانستان په مخابراتي سیستم کې ټول ولایتونه د مرکز سره وصل دي، یعنی د موبایل د طریقه د انټرنیټ د طریقه داسې کوم ولایت نسته. دا چې هلته فایبر نوري شبکه به وزیر صاحب تاسو ته تشریح کړي، په ټول افغانستان کې له هغه حلقه نه ده تکمیل شوی. تشکر وزیر صاحب. با توجه به سوالی که مطرح شد فکر میکنین که جاهای گوشهای از کشور هست که هنوز به تکنولوژی جدید دسترسی نداشته باشه؟ بله، ما بیشتر در حین صحبت‌های وکیل صاحب سعی میکردم در داخل جدولی که در اختیارم است، در ولایت نورستان ما 20 تاور پایه مخابراتی داریم که در نورگرام، در دواب، در وایگال و در وامه است، در حالی که در بعضی از ولسوالی های ولایت نورستان ما متاسفانه پایه آنتن نداریم و دلایلش هم مسائل هست که شاید شما با خبر باشید. مسائل مشکلات امنیتی هست، مشکلات عدم دسترسی از نگاه موقعیت جغرافیایی هست، مشکلات به خاطر عزیز که بعضا علاقه نمیگیرن بعضی از شرکت ها، ولی ما من حیث کسانی که مسئول هستیم در قسمت حفظ منافع مصرف کننده ها و مردم، ما برنامه های جدیدی را که روی دست گرفتیم. در سال گذشته ما 604 تاور جدید را پلان کردیم و در اکثر ای 604 تاور جدید در اکثر مناطقی هست که اون مناطقی هستند که محروم ماندن. و این شرکت ها خدمات اینترنتی هم ارائه میکنند؟ بله، خدمات اینترنتیشان به سطح 2G هست و ما در حال حاضر در تقریبا بیش از 25 ولایت ما خدمات 3G هم رسیده و ما کوشش داریم که تا ختم امسال
و سال 1395 ما خدمات 3G را به تمام ولایت برسانیم. اما در عین زمان ما خدمات دیگه داریم به نام VCN که از گذشته بوده و این خدمات فقط خدمات صدا بوده. ما بروی از این برنامه هم کار کرده رایستیم که بتونیم از طریق ستلایت افغانسات که در حال حاضر فعال هست و ما تونستیم که تجهیزات جدید را برش فراهم کنیم، تجهیزات زمینی را، طوری که ما بتونیم خدمات اینترنت را هم در ولایاتی برسانیم که او ولایات از نگاه رسیدگی به فایبر نوری در حال حاضر محروم ماندن و ما بتونیم از طریق ستلایت امکان دسترسی مردم را برای خدمات اینترنت بدیم. تشکر. مانای صحبتایتان است که هیچ گوشه از افغانستان نیست که به نحو به تکنولوژی جدید مخابراتی و دسترسی نداشته. در واقع ما ساحه پوشش ما 89% هست. 89% مردم ساحه جغرافیایی ما دسترسی داره برای خدمات تلفن و همچنان موبایل و همچنان خدمات اینترنت، البته از طریق 2G. و 11% چرا؟ 11% که هست در پلان هست که هم پیش بره. عوامل امنیتی بیشتر بوده، موضوعات جغرافیایی هم بوده. تشکر. شما از گوشه های اگر آمدین که به این گونه خدمات دسترسی ندارین تجربهاتون بگوین. شما خانم در قطار دوم. شکیبا غفاری هستم از ولایت دایکنډي. در قدم اول سلام عرض میکنم خدمت مقامات و در ضمن اگر هدف دولت گسترش تکنولوژی است، پس چرا در بسیار از ولایات کدام کاری انجام نمیدهد در بخش تکنولوژی؟ قسمی که ما در ولسوالی خدیر ولایت دایکنډي حتی آنتن نداریم، آنتن تلفن، با وجودی که از نظر امنیتی کدام هیچ مشکلی هم نداره. این ولسوالی که نام بردن شامل 11% خاک افغانستان میشه که خدمات ندارن و امکاناتش هم هست که باید خدمات ارائه بشه. میگن بله. سوال دیگه. سرپل ولایتدان بولمان سوراشم بو که هر آدملری که اجتماعی شبکه‌لردن سوء استفاده قلادلر آیا پایگرد قانونی بولملر یا خیر؟ مطلب این بود که آیا کسانی که از این شبکه‌های اجتماعی سوء استفاده منفی میکنند پایگرد قانونی میشود یا خیر؟ بسیار تشکر. مسئله خوبی است و شاید یک بخش از بحث امروزی ما هم به این اختصاص پیدا بکنه. سوال دیگه مخصوصا از کسایی میخوایم ده هغه چانه غواړم واورم چې د داسې سیمو نه راغلي چې هغوی هیڅ ډول معلوماتي او مخابراتي ټکنالوژۍ ته لاسرسی ونه لري، ټلیفون ونه لري، انټرنیټ ونه لري او له نورې نړۍ سره یې رابطه نه وي. بله میرمن په دویم کتار کې دغلته مهرباني وکړئ. ګلخته یم د کاپیسا ولایت نه. زمونږ په کاپیسا کې خو هېڅ شی نشته ده، نه انټرنټ شته نه مخابراتي هغه شته. په کومه ولسوالۍ کې؟ په هغه کې تګاب ولسوالۍ. د تګاب ولسوالۍ کې دغه تسهیلات نشته. ډېره مننه. بل نظر بل دغسې یو تجربه د دغه سیمو چې هلته دغه تسهیلات نه وي. خانم در قطار اول. حبیبه مرخیل یم د جوزجان ولایت ده. موږ ولسوالۍ په حساب د ولسوالۍ د اقچې باندې د هغه سیمه کې چې موږ په حساب ځوان کوو په هغه ځای کې نه د موبایل لاسرسی شته، نه د انټرنیټ، نه فیسبوک، نه کمپیوټر، هیڅ شی معلومات نه لرو. هیڅ مونږ نه پوهیږو. علت یې فکر کوئ چې څه کېدلی شي؟ علت اساسي علت دا ده چې شاید امنیت سم دی؟ امنیت هم سم ده، کم ایما په نظر باندې کم توجهي به وي. ښه پام نه دی شوی د هېواد. ښه زلمیه تاسې هم په درېیم کتار کې. رحمت احمدي ما نورستان نه. زمونږ په وزیر صاحب مخکې یادونه وکړه چې په کامدېش واما او نورګرام کې زموږ دغه شبکې فعالې دي. موږ په دوه ولسوالۍ کې چې پورنفوز ولسوالۍ ده، همداسې منډول چې ډېرې غټې ولسوالۍ دي، نفوذ یې زیات ده، هغې د تلیفون سوچ د هغې هلته شبکې د مخابراتي نشته. یو افغان بي سیم چې سټلایټي پایه ده په دواب کې فعال ده، هغه هم چې کله په ټلیفون کې خبرې کوي اواز صفا نه راځي، لکه چې مشکلات را ایجاد او مشکل را پیدا کوي. او د انټرنیټ سیستم تاسو مخکې یادونه چې انټرنیټ خو بیخي په نورستان کې نشته ده، که په هغه کې په پارون کې هغه نشم ویلی شته ده، هلته خو ډېر ضعیف دی. موږ صرف د یو ایمیل لپاره چې ډېرې ستونزې دي د لارې مشکلات چې تاسو ته لغمان معلوم ده چې د لغمان 2 کیلومتره لاره د هغه لغمان ولایت چې په قلی اردو، لیوه، قمنداني دا ټول ته موجود دي، دا لاره نشي امن کوی. موږ د یو ایمیل لپاره د نورګرام نه یا د نورستان نه لغمان ولایت ته راځو، دلته موږ یو ایمیل کو بیا بیرته ځو. دا تکلیف، دا ستونزې دا شته ده په دې لارو کې او په نورستان کې. راضیه مقدم از ولایت بلخ در قطار دوم هستند، سوال مطرح میکنم.
سوال ما بود که فرهنگ استفاده از شبکه‌های اجتماعی در افغانستان نهادینه نشده، چرا؟ و همطور که خودتان میفهمین خانم ها خیلی آزار و اذیت میبینن از طریق شبکه‌های اجتماعی و همچنان جنگ‌های قومی، لفظی، فرهنگی، زبانی همچنان دامن زده میشه. بله، فرهنگ وجود نداره، تخریب صورت میگیره و خانم آزاری صورت میگیره. خانم منصوری بفرمایید پاسخ. تشکر از خواهر محترم ما راضیه جان. خب ما از کارهایی که از آدرس شبکه زنان افغانستان در تکنولوژی معلوماتی در این بخش میکنیم و در پلان داریم و همچنان از وزارت محترم مخابرات و تکنولوژی معلوماتی هم ما در این بخش همکاری اطمینان حاصل کردیم که چطور میتونیم که اول یک سروی داشته باشیم که چرا مثلا زمان که استفاده موبایل در بعض ولایات وجود نداره یا استفاده شبکه‌های اجتماعی در جایی که اینترنت هم وجود داره دیگه مشکلات نیست که دیگر از دوستای ما اینجا مطرح کردن چه نوع مشکلات هست و بعد از او ما این مشکلات گرفته مثلا موضوعات فرهنگی باشه و اینا به خاطر از طریق جامعه مدنی که هم یک بخش از کاری ما است از طریق از اونا بعضی از دادخواهی ها و اینا می داشته باشیم در بخش تحقیق و پالیسی هم کار میکنیم که چگونه یعنی اگر مشکلات فرهنگی و اینا هست از طریق جامعه مدنی برای دادخواهی شود و کدام نوع بعضی از پالیسی اینا تطبیق شود و یا تحقیقاتی که صورت بگیره. و شما حتما ارقام دارن که یک مشکل بسیار جدی شده آزار خانم ها و خانواده ها از طریق تکنولوژی. شما برش چه کار میکنین؟ خب تا حال شاید ما کدام کاری از او طریق نکرده باشیم ولی خود امی ساحه کاری ما ایده هم در بر داره. زمانی که استفاده شبکه‌های اجتماعی اینا میشه و موضوع خانم‌ها در اینجا مورد بحث قرار میگیره اما موضوعات اینا رو ما پیدا کرده از طریق جامعه مدنی به خاطر از او دادخواهی کرده میتونیم و دیگه ای است که از طریق وزارت محترم مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در تطبیق بعضی از طریق مثلا خود امنیت سایبر و اینا که وزیر محترم میتونن که در مورد از بیشتر به شما معلومات بدن از طریق سایبر سکیوریتی و امنیت سایبر اینا بعضی از قوانین دارن که از طریق وزارت محترم عدلیه تطبیق میشه و اینا از این طریق ما میتونیم که از اینا کمک اینا بخوایم. همدرد صاحب ستاسو جواب زه جنبش صاحب د نورو دوستانو میلمنو د سوالونه شروع کوم. دوی ټولو سوال تقریبا یوې نقطې ته اشاره کوله چې خدمات په ځینې ساحاتو کې په ځینې ولایاتو کې په هغه ډول چې باید وای لاسرسی نشته ورته یا د خدماتو کیفیت صحیح نه دی. وګورئ په دې کې هېڅ شک نشته چې په تېرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د مخابراتو سکتور کې د معلوماتي ټکنالوژي په سکتور کې د پام وړ پرمختګونه او لاسته راوړنې موږ لرو او شوي دي. دغه اوس چې موږ تاسو خبرې کوو تقریبا 40 میلیونه فعاله مشترکین د مخابراتو د خدماتو موجود دي. 40 میلیونه په مجموع کې وبخښئ او 18 میلیونه فعاله 1.8 میلیونه د 3G د خدماتو کارونکي په افغانستان کې موجود دي. 295 زره د CDMA د بیلاینه ډیجیټل ټلیفونونه 115 زره فکس د لایندار ټلیفونونه موجود دي. اټکل کېږي چې د 15 تر 6 میلیونو د انټرنیټ کارونکي موجود وي. 2.2 میلیارد ډالر په دې سکتور کې سرمایه گذاري شوې ده. لا د پاسه 9% د افغانستان ټول نفوس د دې خدماتو د مخابراتي خدماتو د پوښښ لاندې ژوند کوي دا اوس په افغانستان کې او تقریبا اټکل کېږي چې 250 زره وګړي د افغانستان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د مخابرات د سکتور د لارې دوی په کار ګمارل شوي د کار زمینه ورته مساعده شوې ده. احصایې ډېرې ښې دي اما خدمات هغسې نه دي. مثلا دغه ځوانو کېدای شي 3G یا 2G په ځینې ولایتونو کې وي خو اصلا کار نه ورکوي. دوی وویل چې مثلا یو ایمیل دپاره لغمان ته راځي. زه دا خو هغه جنبش صاحب هغه مثبت اړخ زما د تبصرې ستونزې شته مشکلات شته په دې کې هېڅ شک نشته. یو د همدا ستونزو نه چې زه په دې خپل یاداشتون کې لرم هغه دا دی چې په 14 کالو کې د دې په څنګ کې چې پرمختګونه شوي دي لاسته راوړنې موږ درلودلي دي هغه دا دی چې اکثره وخت زموږ اولویت هغه د کمیت و. مثلا زموږ ډېر تاکید په کمیت باندې دی. 40 میلیونه خلک لاسرسی لري 9% خلک د دې خدماتو پوښښ لاندې ژوند کوي ولې په کیفیت ته هغه توجه چې باید شوی وای نه ده شوی.
دې سره زه کاملا موافق یم چې کیفیت یوه ستونزه ده. مثلا زه یو لنډ مثال تاسو ته وړاندې کړم. 3G جناب وزیر صاحب مخکې اشاره ورته وکړه. د یو چا په صفت چې په دې سکتور کې کار کوم او زده کړې مې کړي دي، 3G چې کله چې موږ وایو 3G دوه شیه موږ تعریفوو. 3G یو تکنالوژي ده، تخنیک دی، او یو خدمات دي. مثال یو عامیانه مثال داسې زه وایم چې که تاسې مثلا په کور کې اوبو ته ضرورت لرئ او تاسې یو 8 انچه پایپ راوړئ خپل کور ته د اوبو دپاره، ولې په دې کې اوبه چې را روانې دي 9 انچ واوسي، دا پایپ تکنالوژي ده. ولې اوبه چې را روانې دي هغه خدمات دي. په افغانستان کې زما په نظر، وزیر صاحب به حتما تبصره پرې وکړي، زما په نظر ډېر تاکید په ټکنالوژي شوی دی. 3G په افغانستان کې د نړیوالو معیارونو په اساس خدمات 3G نه دي. ټکنالوژي 3G ده، هغه پایپ 3G دی، ولې خدمات 3G نه دي. یعنې اوبه چې را روانې اوبه چې را روانې دي هغه څاڅکي را روان دي، هغه خدمات په هغه سطح نه دي. ډېره مننه. که اجازه مې وزیر صاحب هم دغه څو پوښتنې چې وشوې مخامخ یې ځواب غوښتل دوی نه برخه واخلي. مهرباني کنید وزیر صاحب. من بسیار مختصر فقط جوابای دوستایی که اشاره کرد. صرفا میخوایم بگویم که دولت دایکندی در خدیر 4 پایه آنتن هست، یک MTN هست، یک افغان بیسیم و همچنان 2 پایه جدید سلام هم اونجا پلان بوده، در سال جدید احداث شده. در تگاب هم 11 پایه آنتن هست. ما برنامه هایی را روی دست گرفتیم که برنامه ها از 3 بحث عمده در واقع نشأت میگیره. یک، وقتی که ما کمیت را به او سطح رساندیم که پایه هایی را داشته باشیم در ولایات، پس ما یک زیرساخت داریم. اما این زیرساخت در واقع باید، همونطور که همکارای اشاره کردن، در واقع باید از نگاه کیفی هم برش امو خدمات برسه. به همین جهت ما یک برنامه را روی دست گرفتیم با دونرها و مخصوصا بانک جهانی که روی 2 مقوله اصلی کار میکنیم. یکی دیجیتال کاسا یا کاسای دیجیتالی و یکی دیجیتال افغانستان. در مورد دیجیتال کاسا بحثی که وجود داره، رهبری حکومت وحدت ملی در واقع یک بحث منطقه‌ای را باز کردن و در این قسمت وزارت مخابرات هم همسو و همجهت با اهداف رهبری حکومت وحدت ملی در واقع برنامه های را روی دست گرفت که مواصلات منطقه‌ای یک از بحث بود. در این قسمت ما تانستیم در گذشته صرفا ما یک معبر و یک محل تولید اینترنت داشتیم که کشور پاکستان بود و ما هرچند نقاط اتصال با کشورهای دیگه هم داشتیم، اما به این حجمی که ما اینترنت از کشور پاکستان میگرفتیم از دیگه کشورها نمیگرفتیم. به خاطر ما آمدیم و معابر دیگر را جستجو کردیم که آسیای میانه بود و کشورهای دیگه. در حال حاضر ما روی یک بحث کلان کار کرده رایستیم که بتانیم افغانستان را من حیث محل ترانزیت معلومات از شمال به جنوب و از کشور چین که در سمت در واقع شرق ما قرار گرفته به سمت غرب و به سمت کشورهای آسیای میانه، این را در واقع این اهمیت افغانستان را در سطح یک آرزوست یا کار در واقع تمام مسائل کاری از او شروع شده و ما در پلان 5 ساله آینده خودی را گنجاندیم و منابع مالی هم از نقاط مختلف به دست آمده. در این جهت ما من حیث حکومت در گذشته یک مانع اساسی را خود حکومت بوده و در واقع او مونوپولی یا انحصار اینترنت و فایبر نوری به دست یک شرکت بوده، شرکت افغان تلکام. به مخاطر ما آمدیم یک پالیسی جدید را به نام پالیسی دسترسی باز سرچ کردیم و این پالیسی را در ماه گذشته این نهایی ساختیم و در جلسه بروکسل هم اعلان شد و حال ما در واقع میتونیم با کمک سکتور خصوصی مشترکاً در تقویه فایبر نوری در تمام نقاط افغانستان همچنان کار بکنیم و در ضمن ما بتونیم که از زیرساخت موجود استفاده بهتر بکنیم، به خاطر از اینکه ما بتونیم ترانزیت معلومات را از خاک افغانستان داشته باشیم و سالانه بیش از صدها میلیون دلار را عواید به داخل بودجه خود و در داخل
صندوق خود افغانستان بندازیم. تشکرین هدفی است که خدمات بهتر شود و قیمت ها هم هزینه ها در عین زمان وقتی که ما بتونیم که ترانزیت دیتا بکنیم و ترانزیت اینترنت بکنیم، ما همزمان میتونیم که کیفیت خدمات خود را هم از طریق شرکت‌های مخابراتی و همچنان زیرساخت مخابرات بهبود ببخشیم. مننه. آزاده جرګه د دوام لري. آزاده جرګه د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون او بي بي سي ګډه خپرونه ده پر رادیو تلویزیون او آنلاین. که غواړئ راسره په بله خپرونه کې میلمانه شئ 0 شپېته 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 شمېرې ته زنګ راووهئ. به شماره 074 60 60 60 زنگ بزنین و با همکارای ما در تماس شوین که در یکی از برنامه‌های بعدی اگر میخواین مهمان ما باشین. خبرونه به د محمد نسیم په پوښتنه باندې وغځوو. زما کین لا سکرټر کې ناسته له غزني ولایت نه راغلی. داسې تکنالوژي عصر دا تکنالوژي ډېر پیشرفت هم کړی دی، خو صابري دفاعي سیستم مسؤل نه ده. زه خپله تجربه لرم. ما خپله یو ورځ بانک کې مې حساب درلود، یو نجلۍ زنګ راته وویل از خدماتی از بانک خوش هستی معلوم. بس بیا څو ورځې وروسته چې ورغلم یو $600 مې ورک شو. دې چې وړي وو او څو ورځې مې فیسبوک کې خلکو مداخله کړې ده. فیسبوک ما له ایډیټ څخه غلط پوسټونه کړي دي، مذهبي پوسټونه او سیاسي پوسټونه، او خلکو ما ته ډېر شکایت کړی ده. خو دا سیستم ما په نظر باندې مسؤل نه ده. وزیر صاحب چې مې پوښتنه ده چې تاسې دې رابطه باندې څه کار کړی کم نه ده کړی؟ څومره ډېرې اساسي پوښتنې ته هم اشاره وکړه. تاسو به نوبت درکړو. میرمن نیازی، سایبري مسله په ټوله دنیا کې ډیره مهمه ده. حتی داسې ادارې لکه د امریکا د دفاع وزارت، پنټاګون او استخبارات مسؤل نه دي. افغانستان غوندې هیواد په دغسې کمزورو مالي او تخنیکي امکاناتو سره څنګه کولی شي خوندي شاته؟ ما دا لومړی ځل چې دا مثال واورېده چې د چا د بانک نه دلته هم پیسې ایستل شوي دي. زه د دوی د خبرو سره موافقه یم. په دې خاطر ما د مخه وویلې چې مخابراتي سیستم تقریبا افغانستان شموله، مګر ستونزې بې حده ډېرې دي. تاسې په بي سیم کې تاکس تحویلوي، یعنی تاکس وضع کیږي. تاسې د دې شاهد یاست چې څو فیصده ستاسې څخه په هر هغه کې تاکس وضع کیږي. بالاخره دوی باید دا معلومات ولري. وختې چې زه تاکس وضع کوم او ورکوم، پیسې ورکوم، باید زه سیف اوسم چې دا مشکل موجود دی. وزیر صاحب سره موږ دا موضوع شریکه کړې او د فیسبوک زموږ چې د مخه دوی ویلې چې هکران موجود دي، د یو چا فیسبوک ته ننوځي، حتی د هغه ټول شخصي مسایل راباسي، برملاکي چې دا غلطي ده. تاسو په پارلمان کې د سایبري خوندیتوب لپاره په افغانستان کې چې هم مخابري او هم دغه برېښنایي حکومت ته تیریږي، ټوله ډیټا ټول معلومات به په سیستم کې موجود وي او د یو چا په ننوتلو سره دغه ټول معلومات کیدای شي خراب شي. د دې د مخنیوي لپاره کومه طرحه لري؟ موږ طرحې درلودلې. موږ خپل په کمیسیون کې طرحې ورکړې، وزارت قوانین را وړاندې کړل. موږ د انټرنیټ د فلټر دپاره د وزارت سره خبرې وکړلې او وزارت څخه مو وغوښتل چې هغوی وکولی سي د انټرنیټ د فلټر مزخرف فلمونه تاسې وینئ چې بار بار یعنی زیاتره تاسې وګورئ انټرنیټ څه وخت ډېر مصروفه دی په افغانستان کې. د شپې د خوا تاسې وګورئ زموږ ځوانان د شپې د ماښام سره ماښام څخه تر سهاره په انټرنیټ کې اخته دي. دې ته ریکویسټ وکړه، دې ته په اصطلاح خط واستوه، دې ته څه شي وکړه، یا دغه مزخرفات فلمونه په افغانستان کې چې د دې فلټر واقعا نسته. او د بلې خوا د فیسبوک موضوع ډیره مهمه ده. واقعا هغه موږ هم د وزیر صاحب سره دا خبره کړې، وزیر صاحب هم دا موضوع شریکه کړې شورای وزیران ته. حتی رئیس صاحب جمهور هم یو وارې په دې باندې بحث وسو چې باید فیسبوک بند سي، خو چون افغانستان د بین المللي ټولنې څخه یو حلقه د بین المللي ټولنې ده چې هغو ونه کولی، ونه غوښتل چې افغانستان کې موږ فیسبوک بند کړو. تاسې وینئ په ایران کې فیسبوک بند دی. یعنې تاسو د دې پلوي چې بند شي؟ نه خیر، موږ د دې پلوي یو چې دلته یو کنټرول روم یا فلټر یو قرارداد وسي د کمپنۍ څخه کله فیسبوک راځي، هر یو خپل آی ډي ولري، خو دغه کار وخت و زمان ته ضرورت لري. مننه. که اجازه وي نوبت به ورکړو حاضرینو ته. تاسو زلمی هغه قطار کې دریم قطار کې مخکې لاس چک کړی، بیا به تاسو ته نوبت درکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. شیردل پاستون ما د تخار ولایت نه. څرنګه چې وزیر صاحب اشاره وکړه د جغرافي سیمې ته، او زه په درقد ولسوالۍ کې اوسېدونکی یم. هلته دوې پایې دي، خو بدبختانه د تاجکستان ته استعمار لاندې دي او هلته اکثریت تاجکستان د تلفونو ټول خلک استفاده کوي. دا شبکې ضعیفې دي
او کار نه ورکوي زه تاجکستان د تلیفونو په ټول په افغانستان په نیمه مرز کې کار کوم. موضوع ته اشاره کوي چې په سرحدي سیمو کې ګاونډي هیوادونه زموږ له شبکو نه ګاونډي هیوادونه استفاده کوي. یو بل سوال مې دا دی آیا دغه نوې تکنالوژي په امنیت باندې څونه اغیزه لري او په اقتصاد څونه تاثیرات راوستي دي؟ په اقتصاد او په ژوندانه باندې څه تاثیرات لري؟ یو څه خبرې وشوې نور هم که میلمانه غوښتل جوان شما در قطار دوم. فهیم کریمی هستم از ولایت بلخ و جواب مقامات به ما کم یأس کننده و ناامید کننده بود که ما هم داد از این میزنیم که سایبر کرایم یا جنایات اینترنتی در افغانستان وجود داره اما راهکار تا به حال ساخته نشده که جلوش بگیره. که ما قبلا در جریان بودیم از خود وبسایت شورای امنیت ملی، خود وبسایت وزارت مخابرات و با می شکل از دیگه وزارتخانه ها هک شده بود از طرف کشورهای همسایه. و ضمناً حالا زمانی که میگه سایبر کرایم جوانان را کلاً آمیخته ساخته با فسادهای اینترنتی یا جنایات اینترنتی، ما از مقامات خواستیم ای است که راه حل چی است. زمانی که مقامات داد از این بزنه که وجود داره، پس این کاملا یأس کننده به ما هسته که ما از شما راه حل میخوایم، نه شکایت. شاکی ما هستیم. بله شاکی ما هستیم و راه حل شما برای ما معرفی بکنید. تشکر. خانم منصوری، راجع به امنیت سایبری حتما مسائل هست و شما مطرح کردین. چه کارهایی باید صورت بگیره؟ مثلا چون اینترنت استفادهش در حکومت داری و در مسائل اقتصادی او قدر وسیع نیست، ولی به مجرد از اینکه وسیع‌تر شود حملات هم بیشتر میشه. مشکلاتی که در استفاده از اینترنت، از استفاده از تکنولوژی مخابراتی و همچنان شبکه‌های اجتماعی است، در این مورد تا جایی که ما معلومات داریم و بحث کردیم با نماینده وزارت محترم مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، قانون وجود داره، سایبر سکیوریتی لا یا قانون امنیت خود اینترنتی است. کاری که ما از آدرس تک وومن افغانستان یا خود شبکه زنان افغان در تکنولوژی معلوماتی و تنها زنان را آدرس قرار داده یا مخاطب قرار داده کاری که انجام داده میتونیم با خود نهایی شدن این قانون در بخش خود دادخواهی از طریق جوامع مدنی و همچنان در قسمت آگاهی دهی از این قانون که در بخش امنیت اینترنتی وجود داره و همچنان قوانینی که در بخش جزای جنایات اینترنتی وجود داره در بخش آگاهی دهی و از اینا ما میتونیم که همکاری کنیم و این همکاری میتونه باز هم از طریق رسانه ها باشه، از طریق رسانه های رادیویی، تلویزیونی و باز هم از طریق رسانه های اجتماعی باشه. تشکر. همدرد صاحب، یوه د خوندیتوب موضوع چې دا ډیره کلي موضوع ده، تاسو د یو متخصص په توګه وغږیږئ چې افغانستان له کومو ننګونو سره مخامخ دی. دوهم د ټولنیزو شبکو د سمې کارېدنې موضوع چې میرمن نیازۍ ورته اشاره وکړه او ما ارګ ته د یوې نږدې سرچینې نه مې اورېدلي چې څو ځله دا موضوع راپورته شوې ده چې ټولنیزې شبکې په تېره به فیسبوک داسې فلتر شي چې هر شی ترې خپور نشي. فکر کوئ دا کار مناسب ده که نه؟ بله. یک خود مجموع بحثی است، اما مقوله که هیچ چیز روی شبکه‌های اینترنتی و دیجیتالی مسئول نیست 100%. در هیچ جای 100% مسئولیت هیچ جای تضمین شده نمیتونه. در تمام جهان این چالش هست. ما باید این مشکل سوء استفاده از تکنولوژی که ما فکر میکنم یک دلیلش نو بودن ما و یک بصفت یک پدیده جدید که تقریبا 14 سال از عمر تکنولوژی معاصر میگذره در افغانستان، ما بسیار نو هستیم، ولی مشکل در جوامع ما و شماست. مشکل در فرهنگ استفاده از تکنولوژی است. مشکل در سطح اتمی خانواده های یا نیوکلیر فامیلی سیستم ما شما موجود است که متاسفانه با کمال احترام به تمام مردم افغانستان اما فرهنگ استفاده از تکنولوژی، بعض دوستان ما فکر میکنن که وقتی پشت کامپیوتر یا تلفن باشن یک شخصیت ثالث اختیار میکنن، یک شخصیت سوم اختیار میکنن و استفاده از تکنولوژی را یا بعد رد گفتن. اندر صاحب یو موضوع ده وبخي تاسو لږ څه احساسي برخه ته اشاره وکړه. یو دا دی چې ټکنالوژي دا بېګناه ده او د دې لپاره ده چې ما ته ګټه ورسوي، خو که زه دا ټکنالوژي د دې لپاره کاروم چې بل ته زیان واړوم، یو شی باید موجود وي چې زما مخه ونیسي. ولې دا نشته؟ طبعا وګورئ دا ټولنیز بحث و چې ټولنیز بحث دا دی چې موږ نوي یو د ټکنالوژۍ د استفادې سره، موږ په ډېره سطحي ډول سره ټکنالوژۍ نه استفاده کوو چې دا یو ملي
خپرونې یا برنامې ته ضرورت لري د عامه پوهاوي د استفاده کوونکو د مشترکینو د پوهې سطح متاسفانه په مخصوصا په ځوانانو کې ډېره ټیټه ده د ټکنالوژۍ د استفادې په نه مګر یوه مسله د پوهې پورې اړه هم نه لري. مثلا افراد دي په فلاني ځای کې عسکر شهید شو، په فلاني ځای کې افسر شهید شو، دا باید پوځي راز وي، ولې یو څوک نشته چې دته دا یو اړخ ټولنیز. دویم اړخ چې دی چې کله چې موږ وایو چې مثلا لکه دوست زموږ چې اشاره وکړه چې موږ ستاسو د حل لاره غواړو، موږ مثلا د تنظیم او نظارت ضعف موجود په افغانستان کې. دغه غیر پیش بینی شده وده د ټکنالوژي د سکتور د مخابرات د سکتور چې په 14 کالو کې متاسفانه چې نظارت او تنظیم په هغه ډول سره چې باید شوی وای نه دی شوی. د قوانینو مشکل موږ لرو. درنې خور دلته اشاره وکړه چې د سایبري جرایمو قوانین هغه یو مسوده ده. زه فکر کوم وزیر صاحب تبصره وکړي تر اوسه پورې ډېر یو مغلق قانون دی. دا تاسو چې کله ټکنالوژي تنظیموي او د قانون چوکاټ کې لري، زموږ وزارتونه زموږ کلیدي سکتوري وزارتونه چې په دې برخه کې باید کار وکړي، متاسفانه په هغو وزارتونو کې ظرفیت دومره موجود نه دی. مثلا زه شاهد یم موږ د آی سی ټي قانون وزیر صاحب تبصره پرې وکړي، موږ ولیږو د عدلیې محترم وزارت ته، متاسفانه چې د قانون بررسي او د هغه د کنفارمیټي د نورو قوانینو سره متاسفانه هغه تخنیکي ظرفیت هغه اصطلاحات حتی دوی ته ډېر نه وي چې عدلیې وزارت وکړی چې هغه قانون مثلا تصویب کړي یا تطبیق کړي. نو دا مشکلات دي. د دې په څنګ کې مثلا د قانون یو غټ مشکل دی، د قانون د تنفیذ ادارې. مثلا تاسو وګورئ زموږ د کورنیو چارو وزارت چې د قانون تنفیذ مثلا مسؤلیت لري، موږ یو قانوني چوکاټ ته ضرورت لرو. تاسو سایبري یا الکترونیکي جرایم د کوم چوکاټ په اساس تاسو مثلا تبرئه کوئ؟ نشته، متاسفانه تر اوسه پورې نشته. او دا دی چې تر په 14 کلونو کې زما په نظر ډېر زیات توجه چې دا یو تکاملي سیر هغه طبیعي هم دی. ښه دی چې دلته دا بحث راپورته شي او پام ورته واوړي. ډېره مننه. وحیده از ولایت فرا در قطار آخر سوال دارن. به نام خدا. به اجازه بزرگان، سوال ما به قسم است که در تدریس چطور میتونیم از تکنولوژی به صورت ازی که فیصدیش کم باشه، مصرفش کم باشه و مسئولین و شاگردای ما چطور میتونه که به مصرف کم بتونن معلومات ادبی و علمی پیدا کنن. بسیار خوب، بسیار مسئله خوب است. حتما شنیدین که از تکنولوژی جدید برای تحصیلات عالی برای پوهنتون‌ها هم استفاده میشه و وزیر صاحب خودش فکر میکنم خودشان از مؤسسان یک سیستم معلم همراه بودن فکر میکنم. اگر او تجربه‌تان بگوین و پاسخ بدین به این خانم که از فرا تشریف آوردن. در مورد تدریس در این شکی نیست که در دنیای امروز تکنولوژی معلوماتی مخصوصا در قسمت رساندن معلومات به شکل و کیفیت بهتر، به همین خاطر وزارت مخابرات و تکنولوژی برنامه‌های بسیار دقیق در قسمت داره و حداقل 80 مکتب را تجهیز کردیم با یک سیستم که در اون قسمت جزئیاتش میتونین که از طریق اینترنت از طریق وبسایت ما ببینین و همچنان ما برنامه‌ای داریم که بتونیم که مکاتب افغانستان را به همدیگه وصل کنیم و یک فضای نزدیکتر که جغرافیا نتونه، فاصله جغرافیایی نتونه یک شاگرد ما را در فراه با یک شاگرد دیگه ما در بدخشان و با یک شاگرد دیگه ما در نورستان فاصله را ایجاد کنه. به همین خاطر روی از این مسائل کار کرده رئیسم و این یکی از برنامه‌های بسیار خوب ما با وزارت معارف است. ما یک تفاهمنامه را با اونها امضا کردیم. معلم همراه دمیر سلسله اقدام بود. یک سیستمی بود که سابق بود و او سیستم مال سیستم‌های جدیدتری آمده و او سیستم قدیمی بود. در این قسمت هم سرش کار کرده رئیسن و از تجربیات کشورهای دیگه ما بیشتر استفاده میکنیم، از جمله کشورهای هندوستان و بعضی کشورهای موفق در سطح اروپا. در قسمت جرایم سایبری من یک نکته را خدمت شما عرض کنم. تکنولوژی معلوماتی مثل هر وسیله دیگه یک شمشیر دو لب است. آیا ما شمشیر که لبش طرف خود ماست از او استفاده میکنیم یا من حیث یک وسیله برای رسیدن به هدف خود؟ کنترل کردن، قطع کردن، بند کردن راه حل درستی نیست. در بسیار از کشورهای تجربه شد ولی برعکس نه تنها تاثیر مثبت نداشت بلکه هیجان جوانها را مخصوصا برای تجربه کردن بیشتر
تحریک کرد. به خاطر محدودیت وضع کنن اشتیاق بیشتر میشه. محدودیت ها امکان میتونه که یک راه حل در بعضی از مسائل باشه، اما بهترین راه حل مدیریت است. ما چطور میتونیم مدیریت کنیم؟ برای مدیریت اولین شرطش ایست که ما محیط مناسب را برای استفاده از تکنولوژی آماده کنیم. و مو خاطر برای ایجاد از این محیط ما ضرورت به آگاهی عامه داریم، ما ضرورت به این داریم که قوانین درست را تبیین بکنیم، پالیسی های درست را ایجاد بکنیم، منابع بشری را سوق و اداره کنیم که اینها از تکنولوژی با عوض از که من حیث یک وسیله مصرفی و مسئله ضد فرهنگی باشه، چطور میتونه به یک وسیله اقتصادی برشان، اجتماعی برشان، من حیث یک ممد برای رشد و تکامل جوانها استفاده شود. همچنان میتونه که ارتباطات را بین جوامع ما برقرار کنه. در قسمت قوانین ما قانون مبارزه با جرایم سایبری، قانون امضای الکترونیک و معاملات الکترونیک را روی دست داشته. همچنان یک بخشی از قانون مبارزه با جرایم سایبری که بخش جزایی از او بود، او را انتقال دادیم به قانون جزا و کد جزا. در واقع در اونجا هم در 3 قانون ما مشترک با وزارت عدلیه کار کرده رئیسم و چیزی را که هم دوستا اشاره کردن درست است. ما در قسمت مسائل تکنولوژی یک کشور جوان هستیم و یک مقدار سابقه یا تجربه کمی داریم، اما یک چیز جالب براتون بگویم، جوانهای بسیار با استعداد داریم و استعداد افغانها بسیار غیر قابل تصور هست و تانستن همکارای ما تانستن یک قانون بسیار مدرن و پیشرفته را اینجا رویش کار بکنه و این قانون ملزوماتی داره که خدمت شما ما با تفصیل نمیرم، فقط صرفا به خاطر از اینکه شما یک مقدار اطمینان پیدا کنین، به خاطر از اینکه آینده ما با تکنولوژی خیلی هم آینده تاریکی نیست، خدمت شما عرض میکنم که به خاطر درک بهتر از تطبیق یا درک بهتر کسایی که تطبیق کننده قانون هستند، ما بحثایی را مثل پلیس جرایم سایبری در نظر گرفتیم که این پلیس در واقع در هر موقعیت میتونه که دسترسی به اشخاص، شرکت ها و متشبثین و حتی ادارات دولتی بده که فوراً یک جرم سایبری را پیدا کنه، کشف کنه و در اون لحظه بتونه که او را متوقف کنه. و یک نقطه آخرم خدمت شما عرض کنم. ببخشید وقت کم مانده، مهرباني وکړئ. موږ څنګه وکولای شو په نصاب تعلیمي کې، خو دا په نصاب تعلیمي کې به ځای په ځای خو څه به ستونزمن دی که تاسې دلته ویل کېږي چې په ټولو مکاتبو کې به دا ډېره مشکله ده. په دې خاطر مشکله ده، مشکله په څه خاطر ده؟ مشکله د اوضاع په خاطر ده، د وضعیت په خاطر ده. په ټول افغانستان کې برق نشته چې هغه مطلق برق ته ضرورت لري. په ټولو افغانستان په مکاتبو کې دا کلونو ته ضرورت شته چې هلته د فایبر نوري بیا د انټرنیټ زمینه دا مساعده کړي. خو یوه بهترینه لاره او ښه لاره چې اوس ژر تر ژره باید ترسره کړو، تر هغو چې موږ زمینه مساعده وو چې په ټول افغانستان کې د افغانستان کې په مکاتبو کې دا ځای په ځای کړو. مثلا موږ د زراعت لیسه لرو نه، په وخت و زمان کې پخوا افغانستان زراعتي مملکت و، د زراعت لیسه مو درلوده، بهترین متخصصین روزل کېدل د افغانستان د زراعت دپاره. چون دا تکنالوژي نوې ده او دې ته موږ ضرورت لرو چې بهترین اشخاص باید ولرو، چې بهترین کسانی چې وروزل سي د افغانستان په سطح په دې تکنالوژي کې. خو مونږ مشکلات په افغانستان کې به کلونه ادامه وکړي، لکه څنګه چې موږ نسو کولی چې دا فلټر کړو، دغسې به موږ مثلا موږ خپله شخصا د فیسبوک مخالفه نه یم، بهترینه وسیله ده د معلوماتو. دا چې زه په غلطه لاره استفاده کوم دا زما هغه فرهنګ و ادب دی چې زه د هغه څخه استفاده کوم. خو تر هغو چې زه دا نسم کنټرولولی، مجرم نسم نیولی، تخطي کوونکی نسم کولی، او افغانستان هم د قوانینو په لحاظ یو قوي ترینه ملک دی چې ډیر زیات قوانین لري، باید یو لاره ورته تنظیم سی، یو سیستم ورته ایجاد سی. باید د دې دپاره دا باید د دې مخنیوی ونسي چې فیسبوک قطع سي، چې دا بیخي مشکله خبره ده، موږ یې نسو قطع کولی. ما د مخه وویلې چې موږ د بین المللي ټولنې یوه حلقه یو، نو په دې خاطر
باید یو سیستم خو ورته ایجاد کړو چې دغه مشکلات چې زموږ په اجتماع کې موجود دي د دغه سیستم د ایجاد دغه د منځه وړلو دپاره څنګه وکولی شو چې فلحال دغه مشکلات د منځه یوسو یا یې حل کړو. تشکر. تاسو زلمی دغلته په اول کتار کې حضرت ولی صمیم د میدان وردګ ولایت څخه. البته سوال به مې محترم وزیر صاحب ته راجع وي. انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر او نورې ټولنیزې شبکې چې کومې په افغانستان کې استعمال لري، آیا استعمال تر کومه حده پورې مثبت پایلې زیاتې لري او که منفي؟ تشکر. دریا خان اکبرزی له کابل ولایت نه لومړي کتار کې. بله. ټکنالوژي په افغانستان کې نسبت نور سکتورونو ته ډېر پرمختګ کړی دی. خو زما سوال دا دی چې آیا د نورو سکتورونو د پرمختګ دپاره کوم خاص پلان وجود لري که نه لري، خصوصا صحت، صنعت، ترانسپورټیشن، نور سکتورونو سره داسې کوم همغږي موجود ده که نه ده؟ مننه. که ستاسو اجازه وي په دې به وغږیږو چې راتلونکي پلانونه چه شی دي چې دغه برخه هم راونغاړي. خانم منصوری اگر بفرمایید شما چه برنامه‌های باید روی دست گرفته شود که تکنولوژی وسیع شود، تکنولوژی مفید شود، مؤثر شود؟ یکی موضوع خود فرهنگ سازی و آگاهی دهی است در مورد استفاده مثبت از رسانه‌های اجتماعی یا اینترنت و یا هم تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی و فرهنگ سازی است و همچنان خب تمامی از شما اگر دیگر رسانه ها را می‌بینید اونا هم فواید خود داره هم نواقص ها در مورد اینترنت اینا گفته نمیتونیم. مثلا رسانه‌های تلویزیونی است، رادیویی است، اینا هم یعنی خود نقص و فایدهشان نسبتی می باشه. خب در مورد از اینکه چطور زیاد صورت بگیره و اینا، یکی بخش خود فرهنگ سازی است، بخش آگاهی دهی است و همچنان بعضی از قوانین است، چون زمانی که یک نقص وجود می داشته باشه و اینا و همچنان بحث که شد در مورد تکنولوژی معلوماتی و اینا، زمانی که باشه یک قانون باشه که یا از طریق یک خود مثلا وزارت محترم مخابرات و این تطبیق، چون وزارت مخابرات تطبیق کننده نیستن و از در اینجا هماهنگی دیگر مثلا وزارت داخله است ضرورت است و همچنان به سطح خود ملی باید که در این بخش مثلا کار صورت بگیره و یا هم یعنی سپورت شه و کمک صورت بگیره. مثلا زمانی که وزارت محترم مخابرات کدام قانون را در مورد خود جرایم اینترنتی تصویب میکنن با کمک وزارت عدلیه در قسمت تطبیقش از طریق خود ریاست جمهوری مثلا همکاری صورت بگیره که وزارت داخله بتونه در او بخش همکار باشه یا از پلیس سایبر که وزیر صاحب محترم صحبت کردن در تطبیق از این هم یعنی به سطح ملی باید هم همکاری صورت بگیره. همدار صاحب که یو دو درې غونډې راته ووایاست کمې خواته روان یو، یعنې که وغواړي څوک که ونه غواړي جهان د نوې ټکنالوژۍ په منګلو کې دی. جهان اوړي، جهان بدلیږي، خو افغانستان باید څه پروګرامونه، کم ویژن ولري، کم نظر ولري چې دغه سره سمون وکړي او په ګټه یې راشي. ډېره مننه. موږ د یو ملک په صفت سره داسې یو سکتور موږ دا اوس وزیر صاحب شاید زه نه پوهېږم دوی تشریف درلود که نه، د بروکسل په کنفرانس کې، د لندن په کنفرانس کې، توکیو په کنفرانس کې نړۍ چې کله زموږ سره کومک کوي زموږ نه یو تعهد عمده هغوی دا غواړي چې موږ څنګه کولی شو چې خودکفا شو او دغه سکتورو ته لکه مخابرات چې یو آزمایل شوی ګټمن او پراختیایي سکتور دی، دې ته باید ډېر عمده توجه وشي. د مخابرات سکتور د 22 مقدمو برنامو نه یوه برنامه ده، هغه پرایورټي پروګرامز چې ورته وایي، او نړیوالې ټولنې په هغه اولو 8 برنامو کې چې دا یې هغه کړه ومنله او بودیجه یې ورته ورکړه مخابرات، ځکه دا یو موفق سکتور دی. موږ باید د دې سطحي بحثونه تیر شو او په دې فکر وکړو چې یو ملي دید دې سکتور ته څنګه رامنځته کولی شو. دا سکتور موږ څنګه کولی شو د اقتصادي بدیل په صفت سره استفاده ترې وکړو. زموږ جغرافیایي موقعیت لکه څنګه چې وزیر صاحب اشاره ورته وکړه دا ایجابوي چې موږ یو ترانزیتي تجارتي مملکت اوسو. تر 2020 کاله پورې په نړۍ کې دا توقع کیږي چې 4 تریلیونه ډالره د آی ټي په سکتور کې چې 4,000 میلیارده ډالر کیږي سرمایه گذاري وشي. د دې 4 تریلیونه ډالر یا 4,000 میلیارد ډالرو 3,000 میلیارد ډالر تنها په آسیا کې سرمایه گذاري کیږي. موږ 14 کاله د زیربنا په ایجاد کې تیر کړي، اوس وخت دی راځلی چې موږ گزار پیدا کړو محتوا او خدماتو ته.
موږ نور نشو کولی چې 14 کاله نور بیا هم زموږ بحث په زیربنا باندې اوسي. محتوا او خدمات ډېر مهمه شی دي. ډېر من وزیر صاحب، برنامه‌های آینده و همچنان راه‌های مؤثریت و تعمیم تکنولوژی جدید در افغانستان. دیدگاه ما به تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی برای رشد ظرفیت جوانها به خاطر از اینکه اینها آشناشان با تکنولوژی آینده یکی از برنامه‌های اساسی ماست. برای این کار ما تقریباً بیش از چندین برنامه‌های آموزشی را داشتیم. برای 360 نفر طبقه اوناس ما برنامه‌های آموزشی و کورس‌های آموزشی را در سطح متوسط و بالا گرفتیم. مخصوصا خانم‌ها میتونن که از این بخش بیشتر استفاده کنن، با خاطر از اینکه تکنولوژی میتونه بره به خانه‌ها و ضرورت به این نیست که یک خانم بیاید در محیط کار دقیقاً به شکل فیزیکی وجود داشته باشه، میتونه کار خود از خانه انجام بده. یکی از بحث‌هایی که میتونه در آینده خیلی تاثیرگذار باشه تکنولوژی جدیدی است که روز به روز در حال رشد است. یک از این تکنولوژی IoT هست، همین بحث‌های IoT و اینترنت آف things که اینا بیشتر برمیگرده به این که چقدر ابتکار و چقدر اینویشن و چقدر خلاقیت را یک شخص داره و این خلاقیت میتونه که یک شخص در نورستان ارتباط بده با یک کمپانی بسیار بزرگ در اروپا یا امریکا. به مو خاطر تکنولوژی امروز محور اساسی برای رشد اقتصادی شده. تا 5 سال آینده بیش از 18 تریلیون دلار ممکن است در این بخش سرمایه گذاری شود. ما باید سهم خود را در این قسمت داشته باشیم. از نگاه ای که ما تکنولوژی را چطور میتونیم در عرصه خدمات بیاریم، در عرصه خدمات ما با وزارت‌های مختلف به شکل بسیار نزدیک همکار هستیم. تفاهم‌نامه‌های زیادی را با اونها امضا کردیم به خاطر از اینکه نزدیک بسازیم فعالیت‌های مختلفی که در سکتورهای مختلف انجام میشه و میتونه که با نزدیک شدن از این فعالیت‌ها مصارف ایجاد سیستم‌ها را کاهش بده و همچنان با انتقال و در واقع شریک ساختن معلومات بین سکتورهای مختلف پلانگذاری‌ها را تسهیل ببخشه. ډېره مننه وزیر صاحب. مېرمن نیازۍ یو څو اټکلونه راته وکړئ، فکر کوئ لکه چې هماغسې مې مخکې وویل نړۍ که غواړئ که نه غواړئ دغه خواته روانه ده. څه باید وشي د قوانینو له نظره او د ذهني آمادګۍ او تخنیکي آمادګۍ له نظره؟ یو موضوع چې ډیره مهمه ده چې ما د مخه وویلې چې لکه زموږ ورور چې ویل چې یوازې پر د عوایدو باندې فکر ونیسي. موږ څنګه کولی شو دغه ټکنالوژي په نورو سکتورونو کې د هغې وده وکړو؟ مثلا په صحي سکتور کې دغه خلک چې سیم کارت رانیسي یعنی پیسې مصرفوي یا ټکس ورکوي دوی ډېرې امیدوارۍ لري. مثلا دوی یو ښه ډاکټر ته ضرورت لري، یو ډېر ښه صحي ډاکټر ته ضرورت لري. مثلا څنګه وکولی شو چې په دغه عصري ټکنالوژي کې موږ د صحت په مورد کې، د تجارت په مورد کې، د تعلیم و تربیې په مورد کې، مثلا د روزمره د اجتماع چې زه په روزمره ژوندانه کې زه څنګه د هغه څه استفاده وکړم، دا د بغیر نه وي چې موږ د اجتماع یا د کور د منځ څخه دا موضوع لرې وساتو، باید ویې نه ساتو. موږ باید وګورو چې موږ څنګه ژوند کوو، نړۍ خلک یو کور څنګه ژوند کوي، د دې څخه باید ډیره زیاته استفاده وسي. یوه برخه یې ډیره مهمه ده چې هغه د اجتماعي برخه ده. اجتماعي برخه یوازې د دې وزارت کارم نه دی، د وزارت اطلاعات و فرهنګ، د وزارت حج او اوقاف، دغسې په مکاتبو کې وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی، دا باید په غاړه واخلي چې د دغې ټکنالوژي چې واقعا مثبت اثرات ډیر دي، واقعا چې په نړۍ نن نوي نړۍ کوم سر ته رسولې چې د دغه مثبت اثرات دغه نوي نسل ته تشریح وکړي او د دې د فرهنګ او د کلتور دپاره څنګه وکولی سي زده کوونکی. چون زه خپله یو وخت معلمه وم، څنګه زما هغه وخت دا مسله نه وه دا تلیفون، زه څنګه وکولی سم د دغه تلیفون د دغه ټکنالوژي څخه په اجتماع کې مثبت استفاده وکړم او د منفي استفادې څخه یې زه څنګه خودداري وکړم او خرابۍ چې شي دي په اصطلاح هغه جامعه چې ځینې متضرره کېږي، دغه ټولنه، دغه شخصا دا کور، شخصا چې دی بالاخره یو شخصیت کېږي، دغه باید واقعا شاګردانو ته وښول سي. ډېره مننه. بس که څه هم ګران دی خو په زړه پورې دی. زه فکر کوم چې که تاسو سره اوس دلته پوښتنې وي چې حل نه شوې یا مطرح نه شوې، بیا هم چانس لرئ چانسدار یکشنبه آینده
به برنامه صدای شما BBC زنگ بزنید. همکارای ما باز هم در همین موضوع نظرات شما را و سوالاتتان خواهد گرفت. البته متاسفانه وقت برنامه جرگه آزاد در همینجا به پایان میرسه. در شبکه‌های اجتماعی در فیسبوک، تویتر و اینستاگرام و یوتیوب ما را در آدرس اوپن جرگه آزاد جرگه آزاد یافته میتونین. اگر خواستین صفحات ما را لایک کنین. زه به د آزاد جرګې د همکارانو په استازۍ درنه اجازه وغواړم. تاسو ټول ته چې دلته ناست یاست د رادیو اوریدونکو د ټلویزیون لیدونکو په تیره بیا ګرانو میلمنو ته مننه وایم. د خدای په امان. خداحافظ.